د ټولو نه اول تاسو ټولو ته د زړه نه مبارکباد درکوم. ډېر ډېر مو مبارک شه. په داسې مجلس کې، په داسې ماحول کې نن رب العالمین تاسو ته د ناستې توفیق درکړی دی. اوس خو تاسو ته په دې ټیم کې پته نه لګي، خو انشاءالله دا زمونږ ایمان دی. یو ورځ داسې ده دا ناسته به ډېر قیمت لري. یو ورځ داسې ده د دې ناستې به ډېر اهمیت وي. یو ورځ داسې ده ډېر خلک به جاړي، افسوس به کوي چې کاش موږ په داسې مجلسونو کې ناست وی. هاي افسوس چې ما ځواني نه وی ضایع کړې، هاي افسوس چې ما بدنظري نه وی کړې، هاي افسوس چې ما خپل مال په غلطو ځایونو کې نه وی خرچ کړې، هاي افسوس چې زما وخت جان مال تن مندن د رب کائنات په حکمونو باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې په هغه زرینو اصولو باندې تیر کړی وی. یو ورځ داسې ده چې د دې ناستې قیمت به معلوم شي، د یو سبحان الله اهمیت به معلوم شي. قرآن سره د مینې محبت او د وفا فائدہ با پا اغورز پا نظر رازی چه علماء کرام با پا دیس ٹیجنو باندے ناستو قاریان صاحبان با پا دیخ پلو مدرسوں کے ناستو مسافری بے کولے سختی بے تیرولے مدرسین ہو علماء ہو زمان پا گاون کی مولی سے موجود مفتی سے موجود یولوی شیخ القرآن شیخ الحدیث سے موجود ہو مدرسے ہوئے درس و تدریس ہو دشپی جڑا گانے ہوئے ختمون ہو د ذکر حلقی بلگے دلے دعوت و تبلیغ ہو تبلیغی مراکز ہو اے دا اہل تصوف مجلسون ہو چابراتا دا ختم نبوت خبری کولے چابراتا دا ابو بکر صدیق دا صداقت خبری کولے چابراتا دا حضرت عمر دا عدالت خبری کولے چابراتا دا غزہ دا فلسطین دا مظلوم مسلمان دردون بیانول دا غوی دا اخ کو دا وچولو احساس بے بیانولو چابراتا دا بلال حبشی دا عشق و جنون خبری کولے چابر زمان خور و لرتا دا حیاء پردے عفت و پاک دامنی خبری کولے چابراتا دا بی بی فاطمی حیاء بیانولا چابراتا دین بیانولو اسلام بے بیانولو قرآن بے بیانولو اے جماعت کی لگیاو مدرسہ کی لگیاو مقبرہ کی بل لگیاو مڑے بوشا دوی بل لگیاو دوی بل لگیاو دا تبلیغ والا دل لارو کسو کی بگرزے دل چغی بے والے گشتون بے کول دا اللہ پا حکمونو کی کامیابی دا استاد آخرت فکر دے را سرا استاد آخرت فکر دے را سرا چاب زمان لاس ونی ولو ماتبی دی جماعت لار خودلا چاب زمان لاس ونی ولو دا علماء کرام اہل تصوف مشرانو شیوخو پلاس کے میں کی خودلو ماتبی نصیحتون کول پا آغا نصیحتونو کے پا آغا دردونو کے پا آغا چغو کے دننا یومین پٹاوا یومین پٹاوا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ما سرد آغی چغو قدر نو ما سرد آغی دردونو قدر نو ما قدر نبے کڑے ما قدر نبے کڑے اگر ننز سمر لوے نقصان سر مخشم کنا.
دا دنیا یو سٹیج دے پدی طرف راغلم دل تراو ختم بیان شروع دے نیمه گھنٹه بعد به تاسو نه رخصتی واخلم دا د دنیا د ژوندون مثال دی هیڅ پته نه لګي دلته دم او قدم دواړه په حساب دي بل غلط په لاره مږ د بې حسابه د زړه د درد نه درته ویم واپس شئ موږ نه خپل الله خفه دی واپس شئ موږ نه محمد رسول الله خفه دی واپس شئ زموږ یو قدم یو خبره که جبه حرکت گئی لاس حرکت گئی خپی حرکت گئی اے اللہ خپکیگی در رب خلاف دے در رب کائنات خلاف دے دو مرگ و دو جونی سپتا نلگی یو رز بدی دا روانی ساگانی ودریگی خبر ختم اللہ در لخکولی علماء در کڑی دا سی غمجن و بلزے کی پیدا نہ گئے زمان دی زیدہ ناس تا خبر یاد سا دے ستاسو دے بچی پکر دے ورسرا ابل ورزی مولانا سے خپل مدرسہ کے ناس تو دیوال تے ڈڑا والی وا دا سی غمجنو دی سترگو کی وخ کی وی باورتوی مولانا صاحب ولی دومره پریشان ہے باتوی یو طالب علم را سره 27 سپاره 27 سپاره په یادو باندې زده کړې وې او دومره ذهین طالب علم 27 سپاره به روزانه بغیر غلطی اورولې ما وی دا خود خوشحالی خبره ده تو ولی دومره غمجنې ماته مولانا صاحب غمجن خو په دیما آغا طالب علم مدرسه پرېښودله او لاړو برباد شو اے بچې ستاسو دی فکر د سره دی ته وفا څه ته وې ته مینه څه ته وې بچې ستاسو دی فکر د سره دی زمای اغرور سره دوستانه وا ما ورته ټلیفون وکم دا رور د ډیر ذهین دی او اوس مدرسه پرې خېدا استاد هم ډیر غمجن دی دی به برباد شي دی به هلاک شي دا الله په ذات مې د قسمي کم بچی د مدرسې نه بهر دی نه خپیو کوي او کم بچی د مدرسې په ماحول کې دی د دې علماء کرامو په لاس کې دی نه خپیو کوي باقاعده مدرسې والا بچی به ستاسو تابعداري انشاءالله با ورته ټلیفون وکړم هغه رور د مدرسې ته نه راځي او ډیر ذهین دی الله به ډیر لوی سړی جوړ کړي اے سبا به په دې منبر ناسي قرآن به بیانوي په دې مصلی به ولاړي روژه کې به ختم کوي ته به ورپسې رستو ولاړې اے دنیا کې هم عزت دی په آخرت کې هم عزت دی په روز محشر کې هم عزت دی دې مه ضایع کوئ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا دد حفاظت خی ما ورته ټلیفون وکم دې دې مدرسې ته راولا ما ته وی مولانا صاحب ته خو د مدرسې خبرې کې ته د دور گردان خبرې کې اغله خو مور موبایل اخستے دے اقبال تیری قوم کا اقبال کو گیا ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کو گیا اغلق مور موبائل اغستے دے غنخ پرز منظم پاتی وے لاڑو زائش و برباد شو سوال در تکوم دوید اللہ سننا دا موبائلونا واخلی زمن پا دور کے موبائل نو دا طالبائی پا دور کے دا طالب علم پا سر ویختن نو تاسی ملنگ فقیر ناس دے دا شپی جڑا گانے
دا مدرسه ننم چې ټوله دنیا د غفلت په خوب ودله دا مدرسه ننم د مسجد نبوي تصویر پیش کړي دا مدرسه ننم د هغه دور د سجدو د چراګانو د زهد او د تقوا تصویر پیش کړي اے د الله غصه منع کړې ده زه چې خپل بازار ته ګورم د دې موبایل سرکشۍ ته ګورم د نوجوان بې حیایۍ ته ګورم د دغې خور او لور دا سرتور سر دا د خپل عزت سوداګانې دا د بې حسۍ بې غیرتۍ انتها ګورم زړه مې جاړي زړه دلته کینم ما سره الفاظ وفا نه کوي ما سره الفاظ مرسته نه کوي الله اولاد را کړی دی مې بربادوئ وګوره من ته پته ونه لګېده هغه نشو تماشو کې اخته دی من ته پته ونه لګېده هغه خپله ځواني ضایع کړه من ته پته ونه لګېده د هغه ژوند برباد شو ای غافله پلاره ته به کله تربیت شروع کې ای غافله مورې ته به د دې لور په سر باندې د حیا څادر کله اچې ای غافله روره ته به د دې خور تربیت کله شروع کې او ای غافله خاونده دا ښځه که ستا لباس دی دې ته د بیبي فاطمې د خولا سودا خدیجة الکبرا د عزت زندگی وښایه امام احمد ابن حنبل رحمه الله داغه د لور واده دی لورې واده شوه رخصتي وشوه تاسو که خیال کړی دا د چمګاونډ ښځې د دې ناوې لیدو له راځي شپه تېره شوه سهار شه ښځې راغلي دي ناوې ګورو خواښې لاړه ده او خپلې انګور ته یې ور وډبو چې بچیا بهر راوځه او د ګاونډ ښځې راغلي دي ستا لیدو له تا لیدل غواړي انګور د دننه نه آواز وکړو خواښې مشوره ده که حکم دی خواښې ورته ویل بچیا حکم نه دی ته خو زموږ میلمنۍ مشوره ده خو د کلي ښځې راغلي د هغوی ارمان دی چې تا وګورې مورې زه نشم راوتلی زه تا ته انکار کوم ما نه به نه خفه کېږې بچیه څه وجه ده چې نشې راوتلی د امام احمد ابن حنبل لور وایي خپلې خواښې ته وی مورې ځکه نشم راوتلی چې زما پلار ټول عمر زما داسې تربیت کړی دی زه په داسې حیا او پرده کې ساتلی یم چې زما تر نن تاریخه په هغه ښځه باندې نظر نه وی لګېدلی چې کومه ښځه د مونځ اهتمام نه کوي او کومه ښځه حیا او پردې سره ژوند نه تېروي لہذا زما پلار به خبر شي ماله به زما پلار خفه شي چې زما په کور کې دې څومره د حیا ژوند کړی دی او چې بل کور ته واده شوې نو ستا په هغه ښځو باندې نظر ولګېده زه دې ښځو ته کتل نه غواړم زه ډېر په خفګان سره وایم که نه چا دې سټیجونو ته وخېچولې ای خورې ستا د سر نه دا د حیا څادر چا کوز کړی دی په دې ټیک ټاکو کې په دې ډرامو فلمونو کې دوی زموږ بچي ته دغې خور ته د بیبي فاطمې د حیا څادر نشي پسرولی دوی زموږ بچي ته د حسن حسین بهادري نشي ښودلی عفت ورته نشي ښودلی پاک دامني ورته نشي ښودلی د شپې د تهجدو جړاګانې ورته نشي ښودلی
موږ په ځان پوه نه شو هغه برباد شو. زما بله ورځ پېښور کې د منشیاتو یو اسپتال دی، په هغې کې زما بیان په سوونو خلق داسې دي، مشران، نوجوانان، کم عمره، هر قسمه انسان په هغې کې موجود دی. ښه هغوی چې ما ته خپلې کارګزارۍ واورولې، زړه کې مې درد پیدا شو چې الله زما نه زما معاشره کوم طرف ته روانه ده. کله نه چې تاسو فکر پرېښودی دی، کله نه چې تاسو تربیت پرېښودی دی، کله نه چې ستا بچي مدرسې سره بېوفایي شروع کړې ده، علماو سره نفرت شروع کړی دی، جومات سره نفرت شروع کړی دی، دشمني شروع کړې ده. وګوره د دې عمل رد عمل څه په نظر راځي. په کلي کې واده دی او په هغې کې د ګانو بجانو پروګرام دی. بړه دا د مسلمانانو معاشره کېدی شي، د مسلمان د بچي واده دی، په هغې کې د ګانو بجانو د بې حیایۍ هغه انتها ته خلک رسېدلي دي. نن زه په لار روان یم، د مسلمانانو د کور نه د ګانو بجانو اواز راځي. ما ویل دا د مسلمانانو کور دی او که نه دا د محمد رسول الله د غلامانو کور دی. څه چل را باندې شوی دی، تربیت شروع کړئ. هغه ټول عمر کرکټونه ورکړی دی، موبایلونه یې ورکړی دی، لاړو سقاوي ته ناست دی، هغه ورله په مخ باندې چاړه راکاږي. هغه ښکلې ږیره د محمد رسول الله سنت هغه د خپو لاندې کړل. دا پلار غریب دومره جرت نشي کولی چې د خپل بچي ته وایي چې بچیا د محمد رسول الله په زړه باندې چړې مه راکاږه. وایه دې خپل بچي ته بچیا محمد رسول الله مخه پکوه، بچیا محمد مصطفی مخه پکوه. بچیا هغه د خپل امت دپاره ډېرې جړاګانې کړي. بچیا موږ سره دومره بې وفایي، سرکشي او بغاوت خوند نه کوي. وی کېنوئ په خپلو کورونو کې باقاعده ماحول جوړ کړئ، دوی ته قرآن بیان کړئ، د قرآن نه دا دوړې وڅنډئ، کپړې هم چې تاو کړي تاخونو ته هم خېچولي دي که نه. ټول عمر هم موبایل نه ورکړی، پلار کور ته راننوتو، موبایل یې راوباسلو صاحبه، نیټ کولاو، فیسبک کولاو، ډرامې ټیک ټاک یې، بچي دې طرف ته مراجمه، دې طرف ته مراجمه. ای غافله پلاره سوال درته کومه، ته به دې بچي له څه تربیت ورکې؟ داسې حالات په نظر راځي. دا زه چې لګیا یم دا تقریر او بیان نه دی، بیان خو ډېر کمزوری لفظ دی، تقریر خو ډېر کمزوری لفظ، دا خو دردونه دي. دا دردونه تاسو سره شریکول غواړم. دا علماء کرام ناست دي، دا قاري صاحبان، دا مدرسین، دا الله په ذات مې دې قسمي ستاسو خیرخوا دي. ستاسو د بچي د مستقبل فکر دی ورسره. ما ته ګورئ، ما ته ګورئ، که د چا بچی د
دې مدرسې سره نه دی د دنیا په ماحول کې دی. سوال درته کومه موږ له لږ ټیم دپاره راکوئ که د وخت محمد بن قاسم مې درلته جوړ نه کا که ده ته مې د عزت پګړۍ په سر نه کړله مورې که ستا د قدمونو لاندې د ځان له جنت ونه لټولو که د ختم نبوت مجاهد مې درلته جوړ نه کا که د دغې پلار په خپو باندې زور نه کولو که دنه ما د معاشرې یو بهترین انسان جوړ نه که په دې منبر او محراب مې درله کېننولو بیا وایه مولانا صاحب ستاسو خو زمونږ سره مینه نشته دی د الله په ذات مې د قسمي زمونږ ستاسو نه هېڅ لالچ نشته دی ان اجري الا علی الله موږ یې الله نه اجر غواړو موږ له به الله اجر راکوي خو دې معاشرې ته ضرورت دی دې معاشرې ته ضرورت دی د غزا او د فلسطین مظلومه مسلمان د هغوی اوښکو وچولو ته ضرورت دی د دغې خور او لور د عزت د دغې صادر دغې دفاع ته ضرورت دی. نوجوانه چې ته ټک ټاکو کې مصروفه شوې ته ګانو بجانو کې مصروفه شوې څه به کېږي چېرته نه به موږ علما پیدا کوو چېرته نه به موږ مدرسین پیدا کوو چېرته نه به موږ مجاهدین پیدا کوو چېرته نه به موږ علما پیدا کوو چېرته نه به موږ هغه دردونه پیدا کوو کوم دردونه چې موږ ته محمد رسول الله بیان کړي دي که نه ما ته دې مولانا صاحب خبره وکړه زما ذهن نه بیا ووتله کوم والدین چې د ماشومانو دلته ناست دي یو 2-3 منټو له هلته تېخانې ته ورشي څه ضروري خبره به وي زما د نشو یو ما ته وګورئ مقصود بیان نه دی مقصود خو صرف هغه د زوړ سبق دوهرایي ده چې موږ نه هیر شوی دی دا څه نوې خبرې خو نه دي مقصد صرف و صرف دا دی چې دلته زموږ دا ذهن سازي وشي چې د بچي په تربیت کې غفلت ونه شي وګوره مور سره فکر وکنه نو امام بخاری پیدا شو او بیا د مور فکر او دردونه دومره انتها ته ورسېدل په ماشومتوب کې نظر کار پرېښوده د هغې دعاګانې او دردونه دومره انتها ته رسېدلي وو چې رب العالمین د هغه په نابینا سترګو کې نظر راوستو کله چې مور فکر کوي تربیت به کېږي انشاءالله او دا عالم کفر دی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي دی به په خپلو ټک ټاکو کې او د سوشل میډیا په بې حیایۍ کې نه کامیابېږي که موږ خپل قرآن سره وفا شروع کړه موږ خپل دین سره وفا شروع کړه موږ خپل اسلام سره وفا شروع کړه که نه د نشو په هسپتال کې واړه واړه ماشومان دي ته خوشحاله شه په دې چې ستا بچی په مدرسه کې ناست دی ډېر ماشومان داسې دي نن په هسپتال کې دي او مور په دې فکر کې ده چې دی به د دې نشو نه څنګه واوړي په دا مخکو ورځو کې سیدالله شاه صاحب مرکز کې اجتماع وه ما سره یو سړی میلاو شو هغه سره یو نوجوان هلک ورسره و ښایسته ږیره
ډیر کم عمر و، داسې 17-18 سال کې به و. دا سر داسې خوځوو را خوځوو. ما داسې محسوس کړه چې دته څه مسله ده، څه پریشانی ده. پلار هم داسې غمجن و، په دې چهره ډیر خفګان پروت دی. نو زه پیژندلم، ما سره میلاو شو. ما ورته وی دا نوجوان ولې داسې تکلیف کې دی؟ په سترګو کې داسې اوښکې راغلې که نه. ما ته مولانا صاحب غلطو ماحولونو ته به ته موږ ته پته نه وه، غلطو مجلسونو کې به ناستو، چا ظالمانو په نشو راواړو، د آیسو نشې شروع کړې. ډیرو ډاکټرانو ته م وښودو، خو دماغ یې خراب شوي دي، اوس یې مازغه کار نه کوي. وګوره بچي راله لیوني کړل دي ظالمانو، دماغ یې کار نه کوي. کور نه وځي، یو میاشت ورکي، 40 ورځې ورکي بلکل. مور غریبې جاړي، ختمونه کوي چې بچی به مې راشي و که نه. باته مولانا صاحب بیا زه ده پسې ګرځم، د دوی خپلې اډې دي چې هغې اډو ته لاړم. مولانا صاحب پیغلې جینکۍ په هغه اډو کې پرتې دي او نشې کوي لګیا دي. نوجوانان پراته دي، نشې کوي لګیا دي. په دې روډونو پراته دي، نشې کوي لګیا دي. زه ورته ودرېدم، زړه کې مې درد پیدا شو. ما وی د الله بندګانو، مور به په انتظاري، ښځه به په انتظاري، بچی به په انتظاري چې ماله به مې پلار جامې واخلي او بیزار واخلي. زما هغه نشو اسپتال کې هغه نوجوانانو ته، هغه مشرانو ته چې په نشو کې خپله ځواني برباده کړه، ما ورته وجړل. وایي تقریر درته نه کوم، خو دومره واورئ تاسو ژوندي یئ. نن ستاسو په ژوندانه باندې ستاسو بچي د یتیمانانو غوندې ژوند تېروي. وګوره پیغله ښځه په پردي کور کې لوښي وینځي لګیا ده. ستا د غفلت په وجه نن د هغې په عزت باندې حملې کېږي. آخري خبره در سره شریکوم، بیا درنه اجازت غواړم. زما په دا مخکو ورځو کې پاکوړي کې بیانو یو لوی شیخ الحدیث ماشاءالله، الله دې د ده په عمر کې، علم کې، وخت جان مال کې برکت واچوي. ما سره میلاو شو. ما ته وی دې سټیج ته چا راورسولې، دې ځای کې څنګه کېناستلې که نه؟ زما سترګو کې اوښکې راغلې. ما وی شیخ صاحب تا خو ما نه ډېر مشکل سوال وکړو، ما سره خو د دې سوال جواب نشته دی. یو ساعت خاموشه ومه. بیا مې ورته ویل، ما وی شیخ صاحب د مور دردونه، د پلار غربت، سختۍ او تکلیفونه او د خپلو استادانو خوارۍ او محنتونه او د شپې جړاګانې رب العالمین هغه دردونو له وجود ورکړی دی او دا فقیر نن ستاسو مخې ته ناست دی که نه؟ دا د دغې خلکو قربانۍ دي، دا زموږ کمال نه دی. مور تکلیفونه تېرول، سخت یې تېروله، پلار تکلیفونه تېرول، سخت یې تېرولې، دیاړې مزدوري، شلېدلي سوري بوټان. ما وی بابا دا خو سوري دي. وی خندل. ما ته ویل وی دا ماله ګوته خوږی نو ما سوري کړي دي. ډېر وخت پس ما ته پته ولګېده. ما ته زما مور ویل وی ستا د پلار د بوټانو وس نه کېده چې ځان له بوټان اخیستي وی. دا سولیدلي و نو سوري شوي و، خو فکر و، سوچ و چې بچی به دې ممبر ته څنګه ورسي، بچی به دې مصلي ته څنګه ورسي، بچی به د محمد رسول الله سرور کائنات زندگی څنګه زده کړي، اخلاق به څنګه زده کړي، شعور به څنګه زده کړي. دې سوچ کې
दे फिक्र के आगा मौलाना से आगा कारी से आगा मोर आगा वालिद से पदे फिक्र के आगा मिना आगा खुलूस अल्लाह वर ले वजूद वर को कनन सासु दा फिक्र दे और दायरा दादा नो ए नौजवानानो द खत्म नबुवत दिफाव को करे इंशाअल्लाह लसुनो उचत के हैरान हो गई अल्लाह स्ता हुक्मुना व मनम स्ता पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सुन्नत व खपल जिंदगी तेरोमा ए खपल बची बरा वलुद उलमा सरब के ना करे इंशाअल्लाह अल्लाह दे बंगो तासुता द अमल को तौफीक रा नसीब की व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।